जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, जिसका हर गाँव में उठे खत्म नबूवत के लिए, सर मेरा ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए। د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شان نن په مردان کې هم د کشمیریانو سره یوم یکجهتي ډېر په خشن سره ومنځل شوه چې پکې د جمعیت علماء اسلام پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او د عوامي وطن پارټي صوبایي قائدینو سره د فاټو کارکنان په ګڼ شمیر موجود وو. دل में किसी गुस्ताख से हो हमदर्दी, जिसके दिल में किसी गुस्ताख से हो हमदर्दी. او زه د جمعیت علماء پاکستان صوبایي صدر یم. د ټولو تیارې دي نن به د کشمیر حواله سره زمونږه کشمیر ریلی ده ان شاء الله العزیز په 31 تاریخ به موږ ټولو د دې نه په اتفاق سره ټول جماعتونه ان شاء الله العزیز په دغه ازادي مارچ کې شرکت کوو. کوم چې بنندا کراچۍ نه را روانيږي سکر کې بلاغي پړوي، دویم پړو بلاغي وباړو کې، دریم پړو بلاغي ملتان کې، څلورم پړو بلاغي فلاور کې او پنځم پړو د باغي اسلام آباد ته نه رسي. ان شاء الله دا ټول قابلیت به موږ زو د خپل ملک د بقا لپاره او دا کم ظلم چې شروع دي زموږ په ملک کې چې کومه مهنګائی ده، تاجر خفا، ډاکټر خفا. طرف بے بصر عقل سے کہہ دے کہ ذرا ایک طرف، بے بصر عقل سے کہہ دے کہ ذرا ایک طرف، عشق کافی ہے میرا میری ہدایت کے لیے، سر میرا ढाल बने उसकी हिफाजत के लिए, जिसका हर गाँव में उठे. ریلی ته په خپل وینا کې د ټولو فاټو قائدینو دا خبره په ډاګه کړه چې مونږ هر وخت د کشمیر جهاد ته تیار یو. که چېرې کشمیریانو ته خپل حق ورنکړل شو نو مونږ انډیا ته وایو چې د غیرو پښتنو او ترزنو پاکستانیانو جهاد ته تیار شي. په دې موقع د جمعیت علماء اسلام صوبایي رهنما محمد علي شاه حقانی محمد امجد پښتو نیوز سره صدا رنګي وي. په 27 اکتوبر په کشمیر باندې حمله کړې و، د هغې سره هغې چونګ یوم سیاح مناوي، هغې حوالې سره زموږ دا ریلي ده او دا د ازادي مارچ ابتدا ده. نور چې څونه صوبې لرې دي هغه را روانېږي او زموږ د په 31 اکتوبر باندې موږ د مردان نه وځو، دغې حوالې سره موږ دا ریلي ده. تعداد به انشاءالله کم از کم 5000 6000 پورې کم از کم کسان به انشاءالله راځي. اثرات د دې حکومت موږ ته ویلي وو چې مولانا فضل الرحمن نه د ګامدې کنټینر هم ورکوو، روټۍ هم ورکوو، بریاني هم ورکوو، حلوا هم ورکوو. او د دې نه علاوه اوس ته ګاندې مونږ ته کنټینر پتی دی. د دې نه خدا خبره معلومه چې حکومت ته ګاندې په لړزان دی، حکومت یریږي او ان شاء الله تعالی دې بکور ته ځي. ریلی ته کالج چوک نه خپل تکل د رشکې انټرچنج ته شروع کړو. په لاره باندې کارکنانو د خپلو قائدینو سره د کشمیر په حق نارې وهلې. رشکې انټرچنج ته چې کله ریلی ورسېده نو هلته د جمعیت او غونډې مشر مولانا محمد قاسم صاحب شریکو حمایتیانو او جمعیت کارکنانو ستاینه وکړه او حکومت ته هم دا خبره په ډاګه کړه چې د جمعیت سپایان سره د خپلو حمایتیانو په هر میدان یو بل سره ملاتړ ولاړ دي او په آخره کې د کشمیریانو د لپاره دعا هم وکړه. حفاظت کے لیے کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا، لیکن کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا، لیکن کوئی مومن ہو عمل سے گیا گزرا، لیکن